سلام د سترګو خپله ښکلا وه او ابن عباس وی د مخې غاښونه یې چې و دا دوه په دې غاښونو کې لږه فاصله وه لږه په دې منځ کې لږه فاصله وه او چې کله به یې خبرې کولې وی تا به ویل چې ملغلرې اچوي او داسې ملغلرې دي لکه یو تار چې شکېدلی او دا ملغلرې یو په بل پسې په تیزۍ را روان دي دومره درنې خبرې او د سینو نه واله تر دې ځای پورې د نومه پورې یوه نرۍ لیکه لکه د ونو د څانګو په شان بیله بیله داسې جدا جدا دا داسې تېره ودرېد او بیا د نبي علیه السلام نه په دیزې ویښتانو نه په ملا ویښتانو صرف صحابي فرمایي چې مټې د ویښتانو نه ډکې وي مټې د نبي علیه السلام دا د ویښتانو نه ډکې وي او قدمونه به یې په ډېر ارام او سکون او د طاقت سره وهل او ابو جحیفه دا یو صحابي دی دی وایي یو ورځ داسې تېرېدو ما یې دا لاسونه داسې کلک کړل نو د دې صحابي به څومره غټه مرتبه وه چې دا لاسونه یې کلک کړي وو داسې نیولي وو دا به څومره بهترین صحابي وو الله دې په جنت کې زموږ نصیب وګرځوي وایي ما یې دا لاسونه داسې کلک کړل ښه او بیا مې دا لاسونه واخیستل او په دې خپل مخ مې کېښودل دا مخ به څومره بهترین مخ و چې د پیغمبر لاسونه په مخ کېښودل شو وایي په رب قسم چې لاسونه یې د واورې نه ډېر یخ و د چا چې لاسونه یخي که نه دا پیغمبري طبیعت دی ښه د چا چې لاسونه یخي په اوړي کې او په ژمي کې وایي لاسونه یې د واورې نه ډېر یخ او په رب قسم چې وایي ما ورېښم اخیستي و په لاس کې خو د نبي علیه السلام لاسونه د ورېښمو نه هم ډېر نرم و او چې کله مې دلته وایي کېښودل د مشکو او د عنبرو نه زیات بوی د پیغمبر لاسو کو دا د پیغمبر د دې لاسو صرف برکت دی او بیا چې کله به وایي خوله پرې راغله که نه نو دا یو څاڅکی به بیل بیل را پرېوتو او دا خولې به د ملغلرو په شان داسې غټ غټ څاڅکي را پرېوتل او ام سلمه وایي د دې د پیغمبر دا د ام سلمه د پیغمبر بیبي ده وایي د پیغمبر دغه نه خولو نه ما عطر جوړ کړی او په رب قسم چې په عربو کې هسې خوشبویۍ والا عطر کله بیا زما په لاس نه دي راغلی د دې د خولو نه وایي ما عطر جوړ کړی خصائص کبرا کې دا حدیث دی وایي ما دا عطر د دې د خولو نه جوړ کړو او داسې عطر بیا په ټول ژوند کې زما په لاس رانه دومره خوشبودار صرف دا د نبي علیه السلام د خولو او خوشبو وه او چې په کومه لار بتلو انس بن مالک فرمایي و چې سحر به په پیغمبر تیر شو ته به ماښام راغلی په رب قسم د پیغمبر بوی به په دې کوڅه موجود وایي تا به ویلې چې په دې لاره هغه پیغمبر تیر شوی چې د مشکو او د عنبرو نه زیات ښکلی خوشبو دا به د نبي علیه صلات وسلام د یو کرت نو دا د مدینې کوڅې چې بهترینې وګرځېدې او خوندورې وګرځېدې او نن د مدینې هوا ډېره ښکلې ده دا د پیغمبر برکت چې په دې کوڅه به ورتیر شو وایي چې سحر به تیر شو نو چې ماښام به راغلی په دې پوزه به دې هغه خوشبویي لګېدله د پیغمبر او چې کله به وایي خبرې کولې نو ډېر به عزتمن ښکارېدو وقار به پکې و او چې کله به چپ ناستی و نو تا به ویلې چې هی کاش چې دا د خولې نه سر وباسي او چې خبرې به شروع کړې نو ډېرې جاذبې خبرې به وي په زړونو به اثر کوو او بیا به چې کله ابوبکر ولیدو که نه نو ابوبکر به ډېر داسې په جذباتو کې شو بیا به یې دا ویلې چې امین المصطفى للخیر یدعو كضوء البدر زائله الظلام كضوء البدر زائله الظلام وای هغه مصطفی پیغمبر امین پیغمبر د الله چې خلک خیر دره دعوت کې او ستا دا مخ دومره ښکلی دی چې ستا دې مخ ته دا سپوږمۍ هم نه رسېږي او بیا هغه محمد امین پښتون شاعر دی که نه هغه وایي خیال مې مشبه بیهي کتلو ستا دپاره منع شو محسوسه یې غلطي کړله رویداره وایي ما ویل چې زه وګورم چې په دې دنیا کې څه شته ستا په شان وایي بیا مې د ځان سره سوچ وکړو او منع شوم محسوسه مې کړه چې یاره غلطي کوي د پیغمبر په شان به صحیح او بیا به چې حسان وکتل که نه حسان به چې ورته وکتل نو بیا اختیاره به د خولې نه ووتل چې و احسن منک لم تر قط عیني پیغمبره ستا غوندې ښکلی زما د سترګو اوسه پورې نه دی لیدلی و اجمل منک لم تلد النساء داسې مور نه ده پیدا شوې چې ستا غوندې ښکلی بچی وزېږي خلقت مبرأ من کل عیب د هر عیب نه پاک پیدا شوی کأنک قد خلقت کما تشاء داسې پیدا شوی لکه تا چې په خپل ځان جوړ کړی ځکه یو سړی چې په خپله ځان جوړوي که نه نو په ځان کې به کجي نه پرېږدي که نه کوتاهي تقصیر به نه پرېږدي نو ته داسې پیدا یې لکه تا چې په خپله ځان انتخاب کړی دی
او خدای مګړه بېشکه چې بنده دی نور کل واړه صفات دي پر اختیار دا او چې کله جبریل راغلی که نه جبریل وای السلام علیک یا رسول الله سلام دی وي پته د الله پیغمبره د الله د طرف نه راغلی جبریل او بیا د فارسی یو شعر د دې تمثیل کړی وی جبریل ورته وی چې آفاقها گردیدم مهر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزی دیگری وی ډیر آفاقها گردیدم د دنیا په کنجونو ګرځېدلی کنجونو بسیار خوبا دیدم ډیر پیغمبران می کتلی 1,40,000 پیغمبران یوسف می کتلی یوسف لیکن تو چیزی دیگری ته بیل حسن لري تا ته الله بیل ښکلا درکړې تا کې الله بیل اثرې خیری پوش جبریل بوي وای زه په دې انتظار وم چې کله د اسمان نه راشم او د محمد مصطفی دیدار وکړم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ښکلا الله رب العزت دی دغه حسین پیغمبر دیدار زمون نصیب وکړي چې کله د دنیا نه تلو کنه صحابه وژړل وای صحابه وژاړئ ما په حوض کوثر به ستاسو انتظار کوم او زه روان یم ستاسو دپاره ستاسو نه مخکې چې د حوض کوثر په ځای ولاړ یم او ستاسو دپاره ما د اوبو انتظام نیولی نو چې بیا په حوض کوثر باندې دیدار زموږ نصیب وګرځي هسې نه چې هلته مخ واړئ ځکه کردار زموږ ډېر بد دی پوه هلته مخ وانړئ چې دا خو زما امتي نه دی مونږ ته یې مه راپرېږدئ نو هغه ځای کې دی الله مونږ د شرمندګۍ نه وساتي او مزه هله کوي چې په جنت کې پروت دی او ګاونډي دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ګوره نبی علیہ السلام د یو څو کسانو دپاره فرمایلو چې دا به زما ګاونډي یو به چې د یتیم کفالت کوي چې چا د یتیم په سر باندې د شفقت صرف لاس کش